اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د یوټیوب السلام علیکم د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې درله قصه راوړې ده د لیلا او د مجنون او فرمایشو د عباس. نو قصه د لیلا او د مجنون چې کوم ده د ډیرو مینانو په خولو باندې چې کوم دی نو به تاسو اورئ او چې کوم دی نو هسې هم چې څوک عاشق شي یا دغه شي نو هلکه وایي ته مجنون شوی که ولې چې د هغو مثال ورکولی کېږي ولې چې داسې لازوال داستان و د هغو یو داسې لازوال محبت و چې هغه تر ننه ورځې پورې یادېږي. قصه به درته کوم که خیر او د دې دوه قصې دي. دوه قصې څنګه دي چې د مجنون او د لیلا خو ډېر وخت وشو نو خلک ډېرې قصې کوي، څوک یو شان قصه کوي، څوک بل شان قصه کوي، څوک بل شان قصه کوي. خو دې پسې ما کتابونه هم وکته او نور شیونه مې هم کتلي دي. نو په هغې کې داسې دوه قصې زما خوښې شوې د لیلا او د مجنون په باره کې کومې چې ډېرې صحیح دي، ډېرو خلکو ورته ټیک ویلي دي. نو هغه قصې به زه تاسو ته انشاءالله که خیر کومه او یوه به درته اوس وکړمه، یو چې څنګه دا کومه چې ډېره مشهوره ده او بله بیا که خیر په بله موقع به وکړو. په لنډو ورځو قصې له ډېرې خبرې به نه کوو. وایي چې پخوا په دور کې په عرب کې یو قبیله وه، د هغې قبیلې د سردار نوم و شاه امیري. شاه امیري چې و نو دا د یو بدو قبیلې سردار او د ده سره چې کوم دی نو بېشماره اوښان او ګډې بیزې او مال او زر او هره نمونه شی د ده سره موجود و. دا ډېر زیات مالدار و. د دوی داسې قبیله وه چې دوی خانه بدوش قسم منګي وو، لکه چې کوم ځای کې به اوبه او شینکۍ او ګایا مایا او خوراک به ډېر و، هغه ځای ته به دوی تګ راتګ کوو. خو بیا هم د ده سره چې کوم مال او دولت و او کوم وسې و نو لکه د هغې په وجې به لکه د هجرت په دې سر نه پرې باسه، د به شان د خپله شاهي زندګي تېروله. وایي چې د ده خو ډېر دولت و، ډېره غټه باچایي وه، د هغه د قبیلې غټه سرداري وه، خو د ده نر اولاد نه و، زامن یې نه و. نو دی به هر ټایم به خفه و چې یاره دا به څنګه چل کېږي، دا خو زما سرداري ده، بادشاهي مې د قبیلې او دا به چا ته پاتې کېږي او څنګه چل به یې څنګه چل به نه. ډېر به خفه و. الله ته به یې سوالونه کول او زکاتونه او صدقې او روجې او سوالونه او ختمونه، خو چې څه د هغه د وسه راتله چې څه یې د وسه راتله هغه به یې کول او ولې چې خدای ورله یو زوی ورکړي. او د ده دې خوارۍ او دې سوالونو یو ورځ رنګ راوړ او ده له الله پاک یو ښایسته زوی ورکړو او د هغه نوم دې سردار کېښودو قیس. قیس یې ورله نوم کېښودو او د هغه چې کوم دی نو نوکران به ترې مخکې وروسته کېده، دایانې وغیره او د هغه پرورش کېده شروع شو. په دې کې پخوا د پالګرو ډېر رواج و او ډېر به په هغو یقین کېده او ډېر به د هغو نه مدد اخیستی کېده په دې باره کې د را روان حکمت عملي په باره کې. نو دې سردار شاه امیري چې دی نو خپل د قبیلې چې کوم ښه پالګري وو، قابل پالګري وو، هغه یې راوغوښته چې یاره تاسو ما ته د قیس را روان مستقبل ووایه چې څنګه به وي. هغو چې د ستوري حساب کتاب جمع کو او انسي جمع او منفي کړي نو د هغې نه چې هغو څنګه اندازه راویسته نو هغه ښه نه وه. نو هغه یو بل سره سلا وکړه نو د هغوی یو مشر پالګری نو هغه پسې لاړه چې یاره ته د مجنون حساب کتاب وکړه چې دا څنګه چل موږ چې وباسو نو هغه صحیح نه راځي. نو هغه چې وکړه نو هغه هم هغسې راغی نو هغه ورته ویل چې یاره دا چې څنګه دا حساب کتاب راوځي همدغسې دی او همدغسې به کېږي، په دې کې څه نه کېږي. نو بیا هغه پالګرو هغه مشر خپل پالګري ته وایي چې یاره زمونږ خو دا خبره سردار ته نشو کولی، ته لاړ شه ته ورته وکړه. هغه پالګری چې و مشر و د قبیلې یو ضعیف انسان و خو ډېر محترم و. هغه راغی سردار له راغی، سردار یې ډېر عزت وکړو او ادب یې ورله وکړو. ځان سره یې کېنو نو بیا یې ترې تپوس وکړو چې یاره څنګه چل دی د قیس تاسو پال وکته که نه. پالګري ورته ووایي چې سردار صاحب پال خو مونږ وکتو، د قیس مستقبل مونږ وکته خو
د قیس مستقبل د 1200 کالو نه پاخوا چې کوم دی نو څه مشکله ده. سردار پوه شو په خبره چې یاره په خبره کې څه مشکلات شته او څه مسلې شته، نو څه دغه ته وي پالګرې ته وي چې یاره هر څه چې خو ماته کوله ووایه. نو هغه ورته وویل چې زمونږ د حساب کتاب نه چې کومه خبره راوځي، مونږ چې کوم حساب کتاب ولګو نو په هغې کې دا خبره راوځي چې دا قیس چې کوم دی دی به د 1200 کالو په عمر کې لیونی کېږي. په دې باندې سردار ډېر خفه شو، ډېر زهیر شو چې یاره اول مې زوی نه و او دونه سوالونه منتونه په دونه خوارو زارو خدای پاک زوی راکړه، هغه هم په قسمت کې دا خبره ده چې هغه به 1200 کال په عمر کې لیونی کېږي. ډېر زیات خفه شو او نور ختمونه او نور خیراتونه او صدقې شروع کړو. د هغه په باره کې دا خبره ډېره مشهوره وه چې هغه به غریبانانو له خپل مال دولت به هغه ډېر زیات ورکو. ډېر کوشش یې کوو تر د 9 کالو چې کوم دی نو 6 کالو پورې هغه قیس په کور کې وساته، د هغه ښه پرورش او ښه د شهزادګانو په شان د هغه ساتنه وشوه. خو بیا د شاه امیري دا سوچ راغی چې یاره داسې کار کومه چې پالګرو خو ویل دي چې یاره دی به لیونی کېږي، خو زه یو کار کومه چې دی د دې ځای نه لېږمه، نو که دی فرض که د دې ځای نه لاړ شي او بل ځای ته یې زه ولېږم او کېدای شي هلته خدای پاک بچ کړي د دې خبرې نه تقدیر یې بدل شي، خو د تقدیر لیک چېرته بدلېږي. دا خبره چې مور واورېده نو هغې هم ډېرې جړاګانې او ډېرې واویلاګانې وکړې چې یاره وړوکی دی او ماشوم دی او بچی دی او دا مه لېږه. سردار شاه امیري چې دی نه خو ډېر هوښیار سړی او د خپل طرف نه خو هغه دا وی چې یاره زما زوی بچ پاتې شي. مور ته خو د پالګرو د خبرې پته نه وه، نو هغه د هغې څه خبره وانه اورېده، خو د قیس سره یې نوکران ملګري کړه، خادمان یې ورسره کړه او هغوی ته وي چې تاسو داسې کار وکړئ چې دی دمشق ته بوځئ. او په دمشق کې یو قاري صاحب دی، یو مولا دی، شفیع الله مولانا مولوي شفیع الله د هغه نوم دی. د هغه یو ډېره مشهوره مدرسه ده او په هغې کې چې کوم دی د ډېر لرو لرو ځایونو د ډېرو غټو غټو قبیلو د خلکو سردارانو بچي پکې راځي او سبقونه پکې وایي، ډېر خلک پکې تربیت حاصلوي. نو تاسو داسې کار وکړئ چې دی هم بوځئ او د مولانا مولوي شفیع الله صاحب سره به دی داخل کړئ او هغه ته به زما خصوصي پیغام ورکړئ چې په قیس باندې خصوصي خیال ساتي. خادمانو سره شو، قیس یې د ځان سره که او د هغه ځای نه لاړه دمشق ته ورسېده. دمشق ته چې ورسېده د مولوي شفیع الله صاحب سره قیس داخل شو. قیس د اولې ورځې نه چې کوم دی په ټوله مدرسه کې او په ټولو کوم دغه کلاس والا چې وو ملګري وو په هغو کې ښکاره او بیا ورو د مولوي صاحب نور هم خوښ شو او پسې خوښ شو چې دی به په هره خبره کې، په هر سبق کې، په هر کار کې به دی د ټولو نه مقابل و، د ټولو نه به مخکې و. ولې د کلاس ملګري به هم درته حیران وي چې یاره دا څه د بلا زوی دی، کم شی چې مونږ ته نه یادېږي او ډېر ورځې مو کوشش وکړو هغه دی په یو ورځ کې یاد کړي. نو د استاد هم په دې خبره ډېر خوښ و چې یاره قیس ډېر چې کوم دی نو ژوندي زړه والا او ډېر تکړه قابل شاګرد دی. استاد صاحب هم ډېر خوشحاله و شفیع الله صاحب. خو بیا ګلونو څنګه چې د قسمت لیک وي او څنګه چې د پالګرو خبره وه، نو هغه خبره بیا هغه خپل ځای له ورو ورو په راتلو شوه. یو ورځ یې داسې کار وشو چې د لیلا پلار لیلا دغې مدرسې ته داخل کړه. ولې د لیلا پلار هم د نجد یو لوی سردار و او لیلا د یو سردار لور وه. د لیلا په باره کې دا مشهور دي ګلونو چې لیلا اصل کې عربۍ کې تورې شپې ته وایي. نو خلک دا وایي چې یاره لیلا تکه توره وه خو بیا پې هم مجنون و، خو نه دا خبره غلطه ده، داسې نه ده. لیلا اصل کې ډېره ښایسته وه او ډېر ښه شکل و صورت خدای پاک ورکړی او دا چې کوم ده نو دا لیلا بیا ورته ځکه وي چې د دې یخته چې کوم و هغه داسې تور و، د هغې داسې توره تیاره وه چې د هغې تشبیه خلکو بیا د تورې شپې سره ورکوله، نو د هغې د وجې به یې دې ته لیلا وي. دا خبره غلطه ده چې یاره لیلا توره وه یا لیلا بدرنګه وه، دا خبره غلطه ده. نو لیلا مدرسې ته هغې سره هم خادمانو نوکرانو لیلا مدرسې ته راوسته شوه او د قسمت ظلم ته وګورئ چې لیلا دغې مدرسې ته نه چې بلکې په کوم کلاس کې چې قیس و هماغه کلاس کې داخله شو. او اوس تاسو به مینې ته او پخواني شک ته وګورئ چې لیلا چې څنګه د قیس سره مخامخ شوه او د قیس پې نظر ولګېد، قیس بې هوښه شو.
ناګهانه راپرېوت په ځمکه او په ځان دی پوه شوی چې څه وشو او څه ونه شو. ولې چې د لیلا شکل و صورت د هغه زړه ته داسې پرېوتی و چې هغه برداشت کړی شوی نه و. هلته د لیلا هم هغه مقناطیسي طاقت چې دی نو هغې محسوس کړی او د هغې هم رنګ زیړ شوی و. خیر دغه ورځ خو تېره شوه، بله ورځ شوه خو قیس په لیلا داسې عاشق شو چې بغیر د لیلا د مخ نه به یې څه نه لیده او بغیر د لیلا د ټکي نه به د هغه په مغزو کې څه نه راتله او بغیر د لیلا نه به هغه بل څه لیدل غوښتل هم نه. ورو ورو چې کوم دی د هغه قابلیت ختم شو، ډېر کوم ذهن شو، ډېر ذهین او قابل و، خو اوس داسې شو چې معمولي حرف به هغه ته نه یادېده. مولوي شفیع الله صاحب هم ډېر خفه و چې یاره هلک باندې څه تندر ولګېد. هلک لا اول داسې قابل و چې ملګري و د هغه د مدرسې چې کوم کلاس والی دی هغه به ورته حیران و، ډېر په حسد کې به تي و چې یاره دا خو ډېر تکړه دی او ډېر قابل دی، مونږ ولې داسې نه یو. او نن هغه قیس دی چې هغه یو ټکی نشي یادولی، حیران و. بل طرف ته لیلا چې و نو د هغې هم بد حال و. د هغې به ځان له چې کله به کلاس ته یا مدرسې ته به راله نو ګیر چاپېره به نظر ګرځو چې قیس په کوم ځای چې قیس ما ولیدې. او غرض دا خو چې مشرانو متل دی چې د یو لاس نه ټک نه خیږي، د یو لاس نه ټک نه خیږي او د ړه نړونو ته لارې. د دې دا خبره ورو ورو ښکاره کېده حتی تر دې چې مولوي صاحب ته خبره راورسېده چې قیس او لیلا په یو بل میین دي او د قیس چې څه بد حل دی، د لیلا چې څه بد حل دی، نو دا د دغې خبرې د لاس. شفیع الله صاحب خو لاول قیس راوغوښته، ولې چې قیس د هغه ډېر یو قابل او ښه شاګرد و، د هغه ډېر خوښ و، ځان سره یې کېنو او هغه ته یې ښه په کراتو وویل چې هلکه قیس څخه لاړ شه. او پلار دی هم د لوی قبیلې سردار دی او د دې لیلا پلار چې هم دی نو هغه هم د غټې قبیلې سردار دی. ولې شرونه او فسادونه جوړی، ولې نقصان جوړی او خلک په یو بل کې جنګی، او ته قلار شه او ته خپل سبق وایه او هغه خپل سبق ته پرېږده. خو قیس ورته وایي چې مولوي صاحب دا زما د چار خبره نه ده، ځکه ځان قلار هم کم خو زما د اړه نه قلارېږي، زما د اړه زما دا خوله به هم بیا هم د لیلا نارې وایي، او زه که بلو نومونه سبق وایم خو زما بلو نومونه سبق په خوله نه راځي، زما به دغه د لیلا نوم په خوله راځي. خیر مولوي صاحب لیلا هم راوغوښته، هغه دا خیال و چې یاره قیس خو پوه نه شو خو دا لیلا به پوه کړم که دا قلاره شي. لیلا راوغوښته چې یاره لیلا ته داسې کارو کې ته خو جنۍ یې او د ډېره لرې نه راغلي، د نجد نه راغلي او پلار دی ډېر معزز او ډېر ښه سردار دی، د غټې قبیلې سردار دی او تاسو دلته دا خبره کړه او که دا خبر دې پلار ته ورسېده نو غټ نقصان به جوړ شي او ته قلاره شي. نو همغه کاپي پیسټ خبر د لیلا هم و چې یاره مولوي صاحب دا زما د چار خبره نه ده او زما که سترګې پټې هم وي خو ما مخې ته قیس وي، که زما سترګې غړېدلي خو زما مخې ته قیس، او که زه هر طرف ته ګورم نو ما ته قیس ښکاري، ما ته بل څه ښکاري نه. خیر مولوي صاحب ته چې پته ولګېده چې په نرمۍ باندې نه کېږي نو بیا به یې اکثر قیس خو کوم ذهن شوی و، سبق به یې نه یادو، نو اکثر به یې د هغې د لاس هم سزا خوړه، اکثر به په دغه خبره هم مولوي صاحب اکثر به ورله سزا ورکوله. نو دا خبره دا روایت مشهور دی چې د دې دواړو دومره ژوره مینه وه، دومره د دې ړونه او روحونه یو ځای شوي چې که چېرې قیس به سزا خوړه او سزا وهلی کېده به په لخته یا په چوکه به وهلی کېده نو د هغه په وجود چې به کم زخم یا کم نشان به پرېوته د چوکې نو هغه به د لیلا په وجود هم و. ډېره د حیرانتیا خبره او اوسني دور کې د نه منلو ده، خو د رښتینو عاشقانو او د پخواني خلکو د دې خبره نه زه یم چې انکار دې نه دی ممکن. نو قیس چې به اکثر وهلی کېده نو د هغه د وجود نښې به د زخم نښې او د هغه د چوکو نښې به د لیلا په وجود هم ښکاره کېدي او څومره تکلیف چې به قیس ته میلاوېده نو د هغې نه زیات په لیلا ته میلاوېده. خیر وخت تېرېده او د دې محبت او دې مینې چې کوم دی نو ورو ورو رنګ راوړه، ورو ورو د مدرسې د دیوالونو نه دا خبره ووته، بهر ته خوابشه علاقه کې مشهوره شوه. د لیلا او د قیس قصه ورو ورو زیاتېده حتی تر دې چې خبره ورسېده د نجد سردار یعنې د لیلا پلار ته خبره ورسېده، لیلا پلار ته خبره ورسېده چې لور دې داسې په مدرسه کې په یو هلک میینه شوې ده او ډېر په پوهه کولو او ډېر په ویناګانو هم هغه ځای له نه راځي.
سردار د هغه ځای نه ځان سره نوکران او خادمان یې د ځان سره کړه په فورا کې د خپل ځای نه راووتو او چې څومره زر کېدی شو نو ځان یې دمشق ته راورسو دمشق ته یې ځان راورسو او لیلا یې د هغه ځای نه واپس یې کړل د هغه ځای نه یې بوتله لیلا ورته څه جړاګانې او څه چغې چغارې او څه فریادونه وکړه څه منتونه یې ورته وکړه خو هغه یوه خبره هم وانه اورېده الټه یې پې خپله غوسه وکړه لیلا واپس بوتله دې خوا سبا له مجنون راغی یو خوا بل خوا لیلا لټوي لیلا کوم ځای کې ده یو نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي اخر ورته یو کس وایي چې یاره هغې پسې خو پلار راغلی و پلار یې بوتلی بس دغه خبره مجنون له کاپي وه لا خو مجنون شوی نه و لا خو قیس و خو په خوله مې مجنون راغی نو قیس له دغه خبره کاپي وه چې یاره لیلا خو زما نه لاړه لیلا زما نه بیله شوه او دا سوچ او دا فکر دله ډېر تکلیف ده او ډېر نقصاني و دله او دی د دې د وجې په ځمکه راپرېوته او چې په هوش کې راغی نو بیا چې کوم دی د ده هوش او حواس د ده په قابو کې نه و دی لیونی شو یو خوا به یې منډې وهلې بل خوا به یې منډې وهلې یو طرف ته به ګرځېده بل طرف ته به ګرځېده خپل هوش حواس یې ختم شو د کپړو د جامو د خوراک څښاک د دې شعور او عقل د ده نه ختم شو کپړې به یې شلېدلې وي د څښا چړې به یې په ځان پورې راښکاودې خپیال بخپې به ګرځېده بابر سر او سیرې ګریوان او سر به یې د خاورو د شګو ډک و کله به یو ځای په کوڅه کې پروت و کله په بل ځای کې پروت و او خبره به یې څه وه او مقصد به یې څه و چې لیلا بیا به یې نارې وهلې یو ځای به یې نارې وهلې چې ای لیلا بل ځای کې به یې نارې وهلې چې ای لیلا خلکو به ورته کاته چې دا هغه شهزاده دی هغه قیس دی چې کوم د عرب د یو لوی قبیلې سردار د شاه امیري زوی او یو ډېر ښایسته ځوان و یو ډېر قابل شاګرد و او دا هغه هلک دی چې د هغه نه نن دا بلا جوړه شوې ده لیونی ته جوړ شو او مشهور په څه شو چې مجنوني لیلا د لیلا په مجنون باندې یعنې د لیلا لیونی او بیا ترې وروسته د لیلا دا نوم هم ختم شو خو صرف مجنون به ورته خلکو وي لیونی په مجنون باندې به یادېده خیر مجنون به آخر د کلي نه ووته سارا ته ځان ورسو مجنون په باره کې دا خبره هم سارا د مجنون سره قیس سره ډېره تړلی کېږي نو دا خبره ټیک ده مجنون چې په آبادۍ کې خپله لیلا ونه مونده نو آخر چې ونه شو نو سارا ته یې ځان ورسو سارا کې به کله په یو ځای کې په شګو پروت و کله به په بل ځای کې په شګو کې پروت و او د لیلا لټون به یې کوو لیلا چېرته په سارا کې وه خو د هغه دړه نه مجبور و بل لیونی شوی هغه ته خو د دې خبرو شعور نه و خو بس دغه یو خبره یې ته پرېوتی و چې بس لیلا ما چېرته ولیدې یا لیلا مې په نظر راغلی بل خوا لیلا چې کوم ده نو هغه پلار بوتلې وه او بندیوانه کړې وه په کمره کې یا په خپل محل کې دا خبره مشهور ده چې د هغه یو ډېر دنګ محل و یو ډېر لوی عمارت و او په هغې کې چوته د لیلا کمره و نو په هغې کې به لیلا بندیوانه وه او هغه سردار به هغه نه پرېښوده دې به هر ټایم جړاګانې کولې خفه وه فریادونه به یې کول خو څه فایده یې نه کوله یو ورځ داسې کار وشو چې دا مجنون چې کوم دی دا دغسې په سارا کې او په ورځ شپه کې داسې په ګرځېدو دغه نجد ته ورسېد قسمت خبره ده خدای پاک دې نجد ته ورسو دغه ببر سر او سیرې ګریوان او وچ هډوکی دې جوړ شوی دی او په وجود کې د غوښې نوم نشته او هسې مړی ته جوړ شوی دی مړی به ورته ویل ښه او دا په بد حال دی را روان دی او په یو کوڅه کې نارې وچې لیلا په بله کوڅه کې نارې وچې لیلا په بله کوڅه کې نارې وې را روانه راتلو دغه د لیلا د محل یا د کور ته راورسېده کوم دا دنګ عمارت یا کور چې دی چې دغې ته راورسېده او دی دا نارې وهي دا اواز د لیلا تر غوږو شو د لیلا چې څنګه دا اواز سر غوږو شو نو بس د دې داړه راټول شو خولې ته راوخته چې یاره دا خو چېرته قیس اواز دی او بس یک دم یې د خپل کټ نه راټوپ کړه او کړکۍ له یې رامنډې کړې کړکۍ له یې چې رامنډې کړې نو څه ګوري چې کته یو د هډوکو ډانچه او یو په بد حال او یو لیونی هلک راغلی دی نارې لیلا کوي بل چا نه پېژنده د بل چا د پېژندګلو نه وتی خو لیلا خو د هغه اواز او د هغه روح پېژنده نو د هغه وجود پېژنده خو څه ګرانه خبره نه وه لیلا چې دی په دې بد حال ولید او په دې حال چې ولید نو د هغې ړه خولې له راوخته اوښکې په مخ را روانې شوې اټکو ونیوه چې یاره دا
زما په مجنون څه شوي دي. په ژړا شوه، په مجنون یې اواز وکړو چې قیسه دا په تا څه شوي دي. قیس ځوان چې بره وکاته چې یاره دا خو لیلا ده. نو لکه د مودو تږی چې یو دریاب ویني، یو سمندر ویني، د مودو وږی چې ډېر خوراکونه ویني. څه به ووایم، خو دا خبره د بیان نه بهر ده. ده چې لیلا ولیده او د لیلا د اواز یې په غوږ ولیده چې قیسه، نو د لیلا دا جلوه او د لیلا د اواز برداشت نه کړی شو. دومره د ده مینه او محبت دی را پرېوته په ځمکه او بېهوشه شو. هلته چې لیلا دا حل ولیده نو هغې خپل ځان په قابو کې نه کړی شو او دا غوښتل چې یاره په لنډو په قیس پسې ځان ورسې. نو بل طرف خو نه نور طرف نه لارې بندې. نو دا چې په کومه کړکۍ کې په کومه سیدره کې راښکاره شوې نو بس زر هغې ته وخته چې ټوپ کې ښکته. خو په دې کې د لیلا خادمان یې راورسېده، نوکران یې راورسېده، یې را قابو کړه، را ونیوه. نو دې دا جړاګانې کولې او دا چغې یې والې، مجنون یې سېکه د دې ځای نه. په دې کې د قیس په غوږو کې د لیلا اواز بیا پرېوته. نو هغه داسې ورپېده او راپاڅېده او لیلا ته یې سې کړه. نو لیلا ورته د برې نه اواز وکړو چې مجنونه تا ولې ځان دونه خراب کړی دی او دا ته ولې دومره په بد حال یې. خیر دی که زه ستا نه بېله شوې یم او جدا شوې یم، خو دا خبره مې یاد ساته چې ما ستا نه څوک چېرته هم نشي بېلولی، ما ستا نه څوک چېرته هم نشي جدا کولی، او زه که مړی یم او که ژوندی یم زه به ستا یم. دا خبرې دې کولې او دا په مجنون داسې لګېدې لکه په زخم باندې چې دارو لګې، مرهم پې لګې. لیلا دا خبرې کولې او مجنون ښکته د مجنون د بد حل ته یې کاته. خو آخر چې کوم دی د دې نه د مجنون دا بد حل برداشت نه کړی شو. ډېره پې خفه وه، دا خفګان یې ډېر زړه ته کوږ شو او په دې باندې دا خفګان ډېر حاوي شو. دا بېهوشه شوه، په کړکۍ کې ولاړه وه. د خادمانو او د نوکرانو فکر دې هم بدل شو. نو دا چې بېهوشه شو نو دا راګوزاره شو، د خولې نه یو چغه ووته، یو چغه یې د خولې نه ووته او راګوزاره شوه. ښکته قیس ولاړو، خو هغه دومره کمزوری شوی او دومره هغه په بد حل و چې هغه نور څه کول خو پرېږده، خو چې د لیلا دا چغه پې ولګېده او دا دی ولیده چې لیلا د کړکۍ نه راوغورځېده. نو بس دا خبره هغه له پوره وه. د لیلا د راغورځېدو سره هغه هم بېهوش شو. دواړه خوا ته خوا پراته وو. نوکران یې په رپېدو وي چې یاره اوس که سردار خبر شو دا به څه کېږي. ګیر چاپېره خلک هم راټول شو چې یاره دا خو هغه مجنون راغلی دی، هغه قیس راغلی دی او لیلا ورسره په خوا کې پرته ده. یو عجیبه ډرامه شروع وه. دې خوا نوکرانو او خادمانو په یره یره سردار ته وایي چې یاره قیس خو لیلا بیا د قیس سره بېهوشه پرته. نو هغه حیران شو چې لیلا چېرته و او قیس چېرته و. نو هغو ته بیا وایي چې یاره داسې قیس راغلی او ټوله قصه یې ورته بیان کړه. نو سردار زر زر په منډه بهر ته راغی. نو څه ګوري چې بهر ته د کور محل یا د کور خوا ته په لاره کې مجنون هم بېهوشه پروت دی او سره په خوا کې لیلا هم بېهوشه پرته ده. سردار له ډېره غوسه ورغله، ډېر په جلال کې راغی او ډېر په غوسه کې راغی. زه بخښنه غواړم، د خادمانو ته حکم وکړو چې تاسو لیلا اوچته کړئ، شا به یې په فوراً کې کور ته بوځئ. او بیا نوکران راوغوښته او هغو ته یې وویل چې تاسو داسې کار وکړئ چې دا مجنون زما د مخې نه لرې کړئ. او د دې په دې ټایم کې قیس ته دومره غوسه و او دومره دی په اور کې و، دومره د ده د زړه له اور راغلی و چې ده زړه دا غوښته چې اوس دا توره راوباسمه او د دې نه دې هلک نه پې سټ وم. ولې چې ده نه ما جنۍ راوسته، دلته مې ته راوسته، دې پسې دلته هم راورسېد. خو ولې د دې خبرې نه هغه په یره کې ځکه و چې د مجنون یا د قیس پلار شاه امري چې ده نو هغه ډېر غټ قبیلې سردار او د هغه ډېر غټ طاقت و. نو په دې یره کې و که چېرته یاره دا هلک زه مړ کړمه، هغه را باندې چړایي وکړي، هغه را باندې راشي نو نقصان به راته پېښ شي. نو د دغه یرې خو ګزار یې پرې ونه کړی شو. خو نوکرانو ته ووایي چې دی اوچت کړئ او دغسې په بېهوشۍ ځان یې وبوځئ لرې چېرته په صحرا کې وغورځوئ چې د ده نه خلاص وي چېرته چې مړ شي. خیر زمانه بیا ظالمه شوه، میینان یې بیا د یو بل نه جدا کړه، لیلا یې کور ته ویوړه، مجنون هغه نوکرانو واغسته چې څومره د هغه وس کېدی شو لرې یې ویوړو، په صحرا کې یې ګزار کړو. مجنون په صحرا کې پروت و په بد حال. دې خو لیلا چې په هوش کې راغله هغې بیا جړاګانې او چغې سورۍ شروع کړې
د شاه اميري خبره په ځای پاتې شوې وه. هغه ته هم پته لګېدلې وه چې یاره زما زوی داسې لیونی شوی او بیا د دمشق نه هم وتی او بیا په صحرا کې ګرځېدو. دا خو ټولې خبرې هغه ته رسېدې او هغه ته خو د مخکې نه هم پالګرو ویلي وو چې یاره زوی به دې لیونی کېږي. هغه خو ډېر وخت په دې خبره خفه هم و، خفګان او ژړاګانې به هم کولې، خو بیا یې په دغه خبره هم به بیا غلی شو چې یاره د قسمت لیکو. خو بیا دا سوچ وکړو چې یاره لیوني کېده خو د هغه په تقدیر کې وو. څه مشران نوکرانو سره وو، هغوی سره یې دا صلاح وکړه. نو هغوی ورته وویل چې یاره قیس چې دی دا د ده د لیوني کېدو وجه دا ده چې دی په لیلا پسې لیونی شوی دی چې لیلا ترې بېله ده. که چېرې مونږ د قیس لپاره لیلا وغواړو، د لیلا رشته د هغه سره وشو، واده وشي، نو بیا خو څه خبره پاتې نه شوه. بیا خپل مجنون یعنې قیس چې دا خو به روغ رمټ شي، بیا د هغه د لیوني کېدو څه وجه نشته، خو به خدای پاک ښه کړي بیا. نو دا خبره شاه اميري په مغزو کې پرېوته چې یاره دا خبره ستاسو ټیک ده. خو بیا هغه نوکران ته ووایي چې یاره قیس خو ما ډېر وخت لیدلی هم نه د دې ځای نه چې ما لیږلی ده، بیا زما په نظر نه ده راغلی. خو دا خبرې راځي چې هغه داسې په بد حال دی، ببر سره و سري ګریوان او په سر باندې د شګو خانک په سر او په صحرا کې ګرځي او په بد حال دی. نو آیا څنګه به یو سړی یو لیوني له لور ورکړي او څنګه به زه د هغه نه لیلا وغواړم، د لیلا د پلار نه د خپل زوی دپاره. نوکرانو او مشیرانو ته بیا وایي چې یاره تاسو داسې کار وکړئ چې اول مجنون راولو، دلته به ورته څه وخت علاج وکړو، څه وخت به د هغه بیا دوباره تربیت او خصمانه به وکړو. چې بیا کله ټیک شو، کله صحت برابر شو، کله په هوش او حواس کې راغی، نو بیا به لاړ شو، بیا به ورله لیلا وغواړو. دا خبره شاه اميري ډېره خوښه شوه. بل زوی و، دړه غوښې وې، دړه ټوټه وه. نو د هغه دپاره خو هغه وی چې یاره زما د وس نه که د اسمان نه سره راوړي، نو چې د هغه وله هم زه راوړم، خو چې دی ښه شي اوس او برابر شي. ولې چې دغه کې یو زوی و، هغه ګرځېده، نوکران یې وځغلول، یو ځای په صحرا کې ګرځي، بل ځای بل ځای بل ځای، چې قیس به په کوم ځای کې. اخر په یو ځای کې قیس د هغو په نظر راغی. قیس په خاورو کې پروت دی، په شګو کې پروت دی، په صحرا کې په بد حال دی او څه ګونېږي د ځان سره، خو نور خلک پسې خبره نه پوهېږي چې نور څه وایي. خو دغه خبره د خولې نه واضحه راوځي چې لیلا، د لیلا دا لقب، د لیلا دا اواز یا دا خبره چې ده د هغه د خولې نه لکه ښه واضح اورېدل کېږي. نور لګیا دی د ځان سره څه وایي. پلار یې چې ورته نږدې ورسېده، نو د لرې نه د هغه ځای نه یې پرې اواز وکړو چې قیسه دا دې څه حال په ځان کړی دی. نو دې قیس د هغه ځای نه داسې سر راوچت کړو، دته یې داسې په نظر باندې وکاته، خو لکه په چا څه غرض نه وي. او بیا سر کېښود، وایي چې یاره ته څوک یې؟ زه خو د لیلا نه بغیر څوک نه پېژنم. دا خبره چې شاه اميري واورېده، د هغه پلار واورېده، نو هغه ډېر خفه شو، په ژړا شو چې یاره زوی مې دومره په بد حال شوی دی، اوس ما هم نه پېژني. خواله وله راغی، نږدې وله راغی او قیس یې راوچت کړ، مخ یې وله په لاس کې ونیو. هغه ته ویل چې قیس زه تا اوس هم ونه پېژندم، زه ستا پلار نه یم. نو خیر د څه خبرو نه پس د قیس په فکر کې بیا دا خبره راله، د هغه په شعور کې دا خبره راله چې ها واقعي دا خو زما پلار دی. نو قیس هم په ژړا و، پلار یې هم په ژړا و، دواړه یو بل ته تر غاړې وته. خیر د جذباتو دا څه لږ وخت چې ختم شو، نو بیا شاه اميري دې خپل زوی ته ووایي، قیس ته ووایي چې ځه پاسه قیسه چې کور ته ځو. قیس ورته ووایي چې یاره بابا یا داجي زما نه خلاص شه، زه کور ته نه شم تللی، زما او د آبادۍ او د کورونو رشته اوس کټ شوې ده، او اوس زما په دې دنیا کې د لیلا نه علاوه څوک نشته. زما بړه کې زما چې کوم غمونه دي او کوم کوششونه دي او کوم مقصدونه دي، هغه صرف لیلا ده، او د هغې د وجې زه اوس بل چا ته نه شم تللی. شاه اميري پرې ډېرې غوسې وکړې، خو قیس کور ته تلو ته تیار نه و. خو بیا ورته شاه اميري ووایي چې یاره یو خبره کوو، دغه خبره او څلور خلکو خبره چې یو ډیل کوو. نو قیس ورته ووایي چې څنګه؟ نو چې داسې کار کوو چې که آیا موږ تا له لیلا غواړو، نو ته به زموږ سره ځې کور ته؟ دا خو خامخا وږو ته چې د وږي سړي ته چې د ډوډۍ خبره وکړي، یا تږي سړي ته چې د اوبو د دریاب خبره وکړي، نو ولې هغه به ورته تیارېږي نه. هم مجنون رانیغ شو چې څنګه؟
ولې نه خامخا او بالکل که داسې کېږي نو چې لیلا تاسو ماله غواړئ او د لیلا رشته زما لپاره کېږي نو دا به څنګه حل وشي دا خو ما ته ډېر چل ښایي پلار یې دوی چې دا به کېږي دا هېڅ مشکله نه ده ستا لپاره به زه لاړ شم لیلا به د لیلا د پلار نه تاله وغواړم رشته به دله وغواړم خو په دې حل نه ته چې داسې په بد حال یې داسې لیونی او دا ببر سر او سري ګریوان او هوش او حواس ځې نشي نو په دې حال خو هغه تاله لور نه درکوي دا خبره د مجنون فکر ته پرېوته ولې چې د هغه خو مقصد ده نو په نور خو په بل طرف خو هغه لیونی نور خو د هغه مازغو کار نه کو خو د لیلا دپاره د هغه مازغو ښه کار کو هغه ډېر هوښیار و هغه د لیلا دپاره چې کوم دی نو په هر منصوبه باندې او په هر طریقه غور کولی شو نو پلار ته وایي چې داسې کار وکړه چې کور ته ځو هلته به خامخا پاکې ساکې جامې واچوې څه ورځې به دې څه لږ ګزاره علاج به دې وکړو لږ به د خلکو سره پاتې شي نو طبیعت پرې برابر شي سیټ به شي نو چې کله سیټ شوي کله هوش حواس برابر شو نو بیا به که خیر ځو او طالب لیلا وړم نو دا خبره خو داسې وه چې د دې نه خو مجنون چېرته هم انکار نه شو کولی قیس ته انکار نه شو کولی ولې چې په دې کې د لیلا خبره مخکې راتلوله پلار سره راپاڅېد را روان شو پلار قیس کور ته راوست کور کې چې مور په دې حال ولیدو نو هغه ورته هم په ژړا شوه مخ ورته په سپېړو و چې خدای پاکه دا زما په زوی چل شوی دی ټول خلک ورته خفه و چې دا ښایسته او نیازبین ځوان او شهزاده دی چې دلته دونه په مینه او دونه په نازونو باندې موږ لوی کړی و د هغه نن دا حل دی خیر خو د مجنون دوباره خصمانه شروع شوه طبیبان که مقابل طبیبان چې و د هغه سردار د هغه علاقې د هغه ځای هغه به له راغوښته هغه به له علاج کوو او پاکې ساکې جامې به ورته واچولې دی به د خلکو سره پاڅېده کېناسته څه ورځې خو دا خبره ډېره د خوند ده چې دی به روزانه یا ورځ دوه کې په دې پلار پسې چې راغی چې یاره بابا څنګه چل یاره که خیال کړی اوسني واړه چې یاره داسې خبره په مقصد کې نو پلار یا مشروب چې یاره بابا څنګه چل یاره پلانکې کار به څنګه چلي نو داسې به دی پرې پلار پسې لاړ چې یاره بابا یا دادا څنګه چل یاره لیلا پسې به کله نو پلار به ورته وایي چې قیسه صبر وکړه لا ټیک نه وي چې کله د صحت ښه برابر شي نو بیا پوځي خیر ده به روزانه د پلار ته به یاده کوله چې پلاره خبره جدي کړوه او پلار به د روزانه تمه ورکوله چې ته بېغمه شه وبه شي خو چې ته لږ ښه شي څه وخت قیس په کور کې و او د هغه علاج او د هغه خصمانه کېده خلک به دې مخکې وروسته کېده نو په لږو ورځو کې چې کم دی نو دا د حیرانېدو خبره چې یو لیونی چې هغه په خپل ځان نه پوهېدو په خپل هوش او حواس کې نو هغه بالکل روغ انسان جوړ شو ښکلی شهزاده ته جوړ شو مخ یې راډک شو وجود یې راډک شو ښه ښکلی برابر شو صحتمند شو پاکې جامې به یې اچولې ښکلی شهزاده ته جوړ شو که د خلکو سره به میلاوېده را میلاوېده هوش او حواس یې ځای له راله او دا د څه د وجې دا د هغه د مینې او د محبت د وجې او د لیلا د نوم د وجې چې یاره هغه ته مخکې دا ټارګټ یې ښودی شوی چې یاره چې ته ښه شې نو طالب به موږ لیلا غواړو نو دا د دغې د وجې چې کوم دی نو هغه صحت ښه شو دی به روزانه د خپل پلار بیا څو یو ورځې بیا په پلار پسې لاړ چې یاره بابا څنګه چل دی نو پلار یې د ده د حال نه مطمئنه شوی د ده د سیال نه او د ده هوش حواس نه مطمئنه شوی چې یاره اوس ښه شوی دی نو بیا په مجنون قیس د ځان سره کړ او روان شو دې ځای کې زما نه یو خبره هېره شوې وه بښنه غواړم خو د دې قیس د سارا د راوستو نه مخکې چې کوم دی د سردار شاه امیري چې دی یو ځلې د لیلا په پلار پسې تلی د لیلا غوښتو لپاره خو هغه ورته په دې خبره انکار کړی چې یاره ستا زوی خو لیونی دی او موږ به زه لیوني له خپله لور نشم ورکولی نو که چېرې هغه روغ وی نو لور به مې ورکړې نو دا خبره زما نه پاتې شوې بښنه غواړم خو اوس مې درته وکړه نو بیا چې کله دوباره مجنون صحتمند شي ښه ټیک ټاک شي ښه په هوش او حواس کې راشي نو دیو روان شي او پلار یې ورسره شي څه نوکران ورسره شي څه نور معزز خلک د ځان سره کړي جرګه جوړه کړي ولاړ شي دوباره چې لاړ شي د لیلا د پلار سره ناست شي نو شاه امیري ورته وایي چې دا هغه مجنون دی چې تا وی چې لیونی دی او مجنون دی او هغه قیس زما زوی دی شهزاده دی وګوره دا اوس ښه روغ رمټ دی او ښه برابر دی ښه په خپل هوش او حواس کې دی ښه ټیک ټاک دی شاه امیري چې قیس ته وکاته نو حیران شو چې خدای پاکه دا څنګه چل دا هغه لیونی دی چې څه ورځې مخکې دلته راغلی او په کوڅه کې بېهوشه پروت و زما د لور سره او په بد حال او ببر سره او زیري ګریوان او
لیونی او په ځان نه پوهېدو، په جهان نه پوهېدو. او وګورو داسې ښایسته ځوان دی، داسې ښکلی شهزاده دی چې د خلکو سره ښه په ښه طریقه میلاویږي، ښه سلام کلام کوي، ښه ښکلې خبرې اترې کوي او داسې ښایسته او داسې ښه برابر شوی دی. حیران شو. بیا ورته سردار شاه میري خپله مطالبه بیا کېښوده چې یاره موږ بیا راغلي یو د لیلا د رشتې دپاره. نو په دې کې دا خبره ډېرو خلکو ته معلوم هم نه ده. نو څوک دا قصه کوي چې لیلا رشته چې کوم ده نو هغه یو پیره د مجنون سره د قیس سره شوې وه. نو په دغه وخت کې د قیس د لیلا پلار دوی ته اقرار یې ورسره وکولي چې د هغه سره د انکار کولو څه جواب نه څه جواز ورسره نه. نو هغه ته یې اقرار یې ورسره وکړو. سردار شاه میري ته یې وویل چې زه ټیک ته ما خپله لور درکړه. دا خبره په محل کې لیلا ته ورسېده. نو په هغې خو ځان له اختر بهار وکړي، هغه ځان له خوشحاله وه. ړی کیلو کیلو غټېده، وجود یې غټېده، په جامو کې نه ځایېده. دې خوا قیس هم خوشحاله و چې یاره خدای پاکه دا څنګه ناشنا کار وشو، ته خو زما کار وشو. خیر خوشحالي جوړه شوه په لږ ساعت کې و. ګیر چاپېره هم خلک خبر شو، نو خلک راټول شو. سردار د لیلا پلار چې کوم دی نو هغه خپلو مېلمنو له د روټۍ او د خوږو انتظام وکړو چې یاره ډېر د خوشحالۍ او د خیر موقع ده. د روټۍ ټایم کې دیو روټۍ ته ناست وو، ګپ شپ دیو لګوو. قیس هم د ټولو سره مشغولېده، ښه برابر و، خوشحالي وه، ټوله هر طرف ته خوشحاله و. خو په تندي کې چې څه لیک وي هغه نه بدلېږي، او چې په تندي کې تکلیف وي او جدایي او رسوایي نو هغه څه ووایم چې بدله شي. دوی ټول ناست وو، په دې کې یو سپی راننوتو، کچونې کې سپی و. نن سبا هم که خیال کړی تاسو دا خلک اکثر ځان له ساتي په کور کې واړه واړه سپي ښایسته. یو سپی راننوتو، داسې روان دی. نو د ټولو ورته نظر شو چې د دې ټولو ورته نظر شو نو د لیلا د پلار ده چې په فخر سره وایي چې یاره دا خو ډېر ښایسته سپی دی، د لیلا سپی دی، لیلا ځان له ساتلی دی ډېر په مینه باندې. او دا خبره قیس له پوره وه. قیس چې دا خبره واورېده د لیلا نوم یې واورېده، بیا دا واورېده چې یاره دا سپی د لیلا دی. نو بس د هغه بیا په خپل هوش اواز کې نه و، په خپل قابو کې نه و. एकदम د خپل ځای نه پاڅېد، ورمنډه یې کړه. سپی په غېږ کې راونیو، د لیونو په شان دي، کله په یو مخ کولی، کله په بل مخ کولی، کله څه کوي، کله څه کوي. د لیلا پلار او د هغه ځای خلک دا ټول ورته په حیران دي، ګوري ورته چې یاره دا دی څه کوي، دا څه بلا. دا ماحول چې د لیلا پلار ولیدو نو په غوسه کې پاڅېدو. شاه میري ته ووایي چې یاره دا څنګه انسان دی، دا څنګه هلک دی، تا خو وایي چې دا روغ شوی او دا خو هغسې لیونی دی، او دا ګوره خاو پلیس سپی راوچت کړی دی په لاس کې، ښکلې که په دواړه مخه. غرض دا چې ډېرې خبرې او ډېر د غوسې خبرې هلته قیس ته هم د خپلې غلطۍ احساس و چې دا خو ما ډېره غلطي وکړه. نو هغه هم راواپس شو چې یاره خفه نه شئ تاسو، خو ما لکه د لیلا نوم مې واورېد او بیا مې دا واورېد چې یاره دا سپی د لیلا دی، نو زما ځان قابو نه کړی شو، خو لکه زه په خپله غلطۍ معافي غواړم، زما نه غلطي وشوه او زه ښه برابر یم، ښه په خپله هوش او اواز کې مو په دې خبره کې زما نه کوتاهي وشوه. خو خیر د هغه صفایي هم چا قبول نه کړه، د پلار یې ورته هم وي، کوم د هغه ګیر چاپېر معزز خلک چې راټول شوي هغه هم سردار ته وایي چې یاره د هلک خیر دی، غلطي وشوه، پلانکې، خو نه. سردار وایي چې په هېڅ حال نشي کېدی، دا خو لیونی دی، زه خو یو لیوني له خپل لور نشم ورکولی. خیر د لږ ساعت خوشحالي وه، په لږ ساعت کې بیا ورانه شوه. دنیا ده هم داسې کله په لږ ساعت کې خوشحالي او لږ ساعت کې غمونه، بیا لانجه جوړه شوه. سردار شاه میري څه وسونه څه منتونه وکړه، څه زاریان یې وکړه، خو د لیلا پلار خبره ونه منله. هغه یې ټول یې رخصت کړه. نو لیلا د سردار پلار ته وایي چې تا زما سره ښه ونه کړه او زما سره دې اول واده وکړه، لور دې راکړه او بیا دې رانه لور واپس کړه او دا دې راسره ښه ونه کړه. خیر هغه ترې لاړه، ټول لاړه، مجنون څه سوال او زاري منتونه وکړه، خوند یې ونه کړه. خو چې د هغه د هغه ځای نه بهر شو نو چې د هغه ته دا پته ولګېده چې یار د ما کار بیا ونه شو، نو د هغه بیا هوش او اواز ختم شو، بیا لیونی شو. ولې چې هغه که روغ شوی ځان یې ځای له راوسوی، خو د څه دپاره چې د لیلا لپاره. او چې لیلا هغه ته نه میلاوېده نو هغه په دغه هوش او اواز او په دغه روغوالي او په دغه نازونو او په دغه مال دولت باندې هغه څه کوي. د هغه نه بیا هوش او اواز ختم شو، بیا لیونی شو. او په دې کې
دا خبره په هغه وخت کې په عربو په قبیلو کې دا خبره ډیره سخته وه، ډیره مشهوره وه چې د وعدې خلاف ورزي به نه کېده. که چېرې چا به د وعدې خلاف ورزي وکړه نو په هغه به باقاعده نورو قبیلې به ورته یو کېدې او په هغه به یې چړۍ کوله، جنګ به یې پرې کوه. نو په دغه علاقه کې که نور چا څه ونه وي او که چا څه وي او که څه ونه وي په عربو کې، خو د عربو یو سردار او د هغه نوم نوپل و. نوپل چې کوم دی د هغه ډېره غټه قبیله وه، ډېره غټه سرداري وه د هغه، ډېر طاقتور او ډېر بهادر یو سردار و هغه. هغه داسې ډېر سرکشه خلک ځای له راوستي وو، ډېر جنګونه هغه کړي وو، ډېر بهادر سړی و هغه، یو جنګ هم نه و بېللی. هغه ته دا پته ولګېده چې یاره داسې د سردار شاه امیري سره د لیلا پلار لوز وکړو، لورې ورکړه او بیا ورته انکاري شو. نو هغه له خو دا خبره پوره وه. هغه خپل لښکر د ځان سره کړ، بلها په وجې په د لیلا په سردار باندې راواچو. دا و چې کومه علاقه وه، کومه قبیله وه، او ډېر یو خطرناک او یو ډېر خونریز جنګ په هغې کې وشو. او تېر اخر د لیلا پلار ګرفتار شو. د لیلا پلار چې ګرفتار شو نو هغه بیا سردار نوپل ته پیش کړی شو. سردار نوپل ته تپوس وکړي چې ښه ته هغه سردار چې هغه د سردار شاه امیري سره اول لوز وکړه او بیا یې لوز مات کړه. تا ته دا پته نه دی چې زموږ په قبیلو زموږ په عربو کې د لوز ماتول ډېر یو غټ جرم دی او یو ډېره غیر اخلاقي خبره ده. د لیلا پلار ورته ویل چې اوجي هغه لوز هم ما کړی او مات کړی هم ما و، خو زه به تاسو ته یو خبره وکړم نو د هغې نه پس تاسو فیصله وکړئ چې ما ټیک کړ ټیک غلط. سردار نوپل ورته ویل چې څنګه؟ نو ویل چې یاره د هغه ما لور ورکړې وه، خو ما ځکه ورکړې وه چې هغه وایي چې دی روغ دی، هغوی زما سره دوکه کړې وه، هغه روغ نه بلکې اصل کې لیونی یم. او ولې ته ماته ووایې چې یاره ستا یو لوري او څوک د لیوني دپاره غواړي نو ته به لیوني له خپل لور ورکړي. نوپل چې دا خبره واورېده نو په سوچ کې پرېوت چې یاره دا خبره خو ټیک ده، که زه په ځان راولم چې یاره زما لور ده او یو سړی راځي یو لیونی د ځان سره کړی چې یاره دې لیوني له دا خپل لور راکړه، نه یا زه به خپل لور ورکړم. نو د هغه ضمیر هغه له جواب ورکړو چې دا خو بلکل ممکنه نه ده، داسې نشي کېدی. نو هغه بیا د لیلا پلار ته وایي چې ځه هر څه چې شوي دي وشو، ته خفه نه شې، موږ معذرت غواړو او ستا چې څه نقصان شوی څه تاوان شوی د هغې به هم زه تاوان درکړم ته تلی شي. خو لیلا پلار ته وایي چې نه معذرت ته ضرورت شته نه تاوان ته ضرورت شته. ما له دغه خبره هم پوره ده چې تا زما موقفه او زما عذر زما خبر دی قبول کړه، زما په خبره پوه شو. خیر د لیلا پلار واپس کور ته راغی. لیلا خو هغه یو قصه ده نو چې مجنون لیونی په سارا کې په بد حل ګرځي نو لیلا به څنګه ښوي. لیلا هم په کور کې بنده. اوس د لیلا پلار په دې غم کې دی چې یاره چېرته څوک رالی د لیلا رشته یې وغوښتی چې دا قصه خلاصه شي، چې یو طرف ته د لیلا واده شوی چې لانجه غوسه شي. په دې کې د اتفاق خبره ده چې دغه عربو د یوې قبیلې یو سردار و، امیر سالم د هغه نوم و. امیر سالم د هغه نوم و، د هغه د زوی بخت نوم و. هغه امیر سالم راغی او د خپل زوی د بخت لپاره یې د لیلا رشته وغوښته. نو د لیلا پلار خو دا خبره غوښته، دا خو د ویې چې یاره چېرته څوک راغی او دا کار وشوی نو بس هغه نه پکې څه بهانه وکړه او نه پکې څه هیله وکړه او نه پکې څه شرایط او نه څه بل څه، خو بس بس زه ټیک دی د هغه سره یې لوز. خیر څه به ستاسو سر خو ګومه، خو د لیلا واده جوړ شو. لیلا واده کړی شوه، واده لاړ او چې کله د واده شپه شوه بخ د واده په شپه باندې کمرې ته راننوت او چې لیلا ته رانږدې کېده او د لاس وروړلو کوشش وکړو نو لیلا یو زبردسته څپېړه د بخت نه وویسته او یو ورته څپېړه یې ته وویسته. هغه ته وایي چې خبردار چې مالې نږدې رانه شي، مالې چې نږدې رانه شي زما پړه کې او زما په ژوند کې او زما په هر طرف کې صرف قیس، زما د خاوند جوړېدو حق صرف د قیس، زما په وجود صرف د قیس حق دی او زه دا حق بل چاله نه ورکوم او نه ورکولی شم. ته زما خواله نږدې نه شي راتلی او که کوشش دې وکړه نو انجام به د دې نه د دې شته خبرې نه خطرناک. تاسو ووایئ چې یاره
یو سړي ته د واده په شپه داسې خبره وکړی شي او داسې خبره سړي له مخې له راشي نو هغه به څوک برداشت کړی شي؟ د برداشت نه بهر ده. نو بخ ډېر غوسه شو چې یاره یو خو خبره دې طرف ته که خو بل د یو غیر سړي خبره د هغه ښځه کوي، نو دا خبره د هغه د برداشت نه بهر و. هغه ډېر په غوسه کې په هغه ساعت چې کوم دی نو لیلا له 3 طلاقه ورکړه. لیلا یې طلاقه کړه. طلاق چې کوم دی نو ډېر یو اکثر خلک وایي چې په حلالو څیزونو کې د الله ناخوښه شی چې د طلاق حلال دی خو د الله ناخوښه دی. او کوم ښځې ته یا کوم چا ته چې طلاق ورکړی شو نو هغه عموما خپی چې لکه ما ته طلاق راکړی شو، خو لیلا الټه خوشحاله وه او ته خدای شکر ادا کړه چې یاره خدای پاک ستا شکر دی چې دې جنجال نه او د دې قید نه ازاده. وخت بیا د کمرې نه راووته، خوا او شا پلار او کورمې ته یې خبرې پته ولګېده نو هغوی هم ډېر خفه شو. بل بیا بخت په دې خبره خفه هم و چې یاره دا ما څه وکړه، خو بیا خو خبره شوې وه، کار شوی و. لیلا دا شپه څه په چل ول څه په طریقه تېره کړه، ډېره اوږده پې تېره شوه او ډېره تکلیفده وه، خو په چل ول یې تېره کړه. د عدت او د دغې وخت د سوچ هم ونه کړه چې یاره ما ته خو طلاق شوی او 4 ورځې بیا دغه حساب به زه کور ته ورم، د هغې سره پروا ونه کړه. خو چې څنګه سهار شو رڼا ولګېده او بس ځان یې د نجات سهارا ته ورسو. اوس دې ته څه پته ده چې یاره مجنون به په کوم ځای کې بنوي لوی صحراګانې دي. اکثر که تاسو کوم مسافر په سعودي کې دي په عربو کې دي نو هغوی به دغه صحراګانې او دغه شړې به لیدلي چې یاره دغه داسې شړې چې که دغه ته یو سړی ور پرېوته نو بیا د هغه که ناشنا سړی نو د هغه د راوتو بیا څه چانس نه وي. نو دې ته اوس څه پته ده چې یاره مجنون په کوم ځای کې قیس په کوم ځای کې ده، خو بس د مینې زور و د محبت زور و بس دا په دې سارا ورګډه شو چې یاره زه ځم چېرته قیس وګورم. ګرځېده خدای پاک دې قیس خواله ورسول. د قیس خواله ورسېده، قیس په بد حال پروت دی په ځمکه او شګې هړی راهړی و، دغه اواز کوي چې یې لیلا یې لیلا یې لیلا. لیلا چې د لرې نه دا خپل محبوب په بد حال ولیدو نو د هغه ځای نه پې اواز وکړو چې ای قیسه زه رالم. قیس چې د هغه ځای نه څه کړه چې یاره دا خو لیلا راله، نو هغه مړی غوندې کې شکل هغه داسې شکل دی او داسې شی ته جوړ شوی چې هغه په هغه کې د څه طاقت نه د پاسېدو طاقت نه، خو چې دی لیلا یې ولیده نو د هغه وجود را ژوندی شو، ساه پکې راغی، एकदम را پاسېد، خوشحاله شو، بهار پرې راغی چې یاره دا خو پروردګاره دا څنګه قیصه ده، دا څنګه ناشنا کار وشو، دا دې څه لوبه وکړه. خیر دیو دواړو ورمنډې کړې، یو بل نه تر غاړې وته او روایت کې راځي، په تاریخ کې په کتابونو کې خلک لیکي چې دیو دومره د یو بل نه جوخ چاپېره شوي چې د یو بل کم د زړه هغه دړکنه درزار چې دی هغه به بیخي دواړه په یو ځای اورېده او دومره دیو د یو بل په مینه کې غرق شو چې د دنیا نه ناخبره شو. خیر دغسې وه څه وخت څه لمحه دیو د یو بل نه لاس چاپېره کړي او بیا دواړه بېهوش شو، را پرېوته چې را پرېوته نو دواړه دغسې غاړه ته غاړه پراته دي، بېهوش پراته دي. دې خوا د لیلا پلار ته سردار ته دا خبره راورسېده د لیلا د طلاق او بیا ورته دا خبره هم راورسېده چې یاره لیلا دا کوره وتېره. نو بس خلکو ته خو دا پته لګېدلی و چې لیلا چې چېرته ځي خو ځي به د مجنون پسې به ځي، قیس پسې به ځي، دا خبره هم خلکو ته پته لګېدل و. نو بیا هغه ټول ووته، لیلا د لیلا مور او د لیلا پلار سردار او سره خادمان او نوکران دا ټول سره شو، لاړه په سارا کې ګرځي. اخر د قیس او د لیلا خواله ورسېد، څه ګوري چې یاره مینان دواړه غاړه تر غاړه پراته دي په شګو کې بېهوش. خیر دنیا یو ځل بیا ظالمه شوه، مینان یې د یو بل نه بیا جدا کړه، خادمان یې ولګېدې، لیلا د مجنون د قیس د غاړې نه یې راخلاصه کړه او هغو واغسته او دغه ځای نه روانه کړه او مجنون یې په هغه ځای پرېښوده، قیس یې په هغه ځای پرېښوده، لیلا یې د ځان سره کړه روانه یې کړه او کور ته یې راوسته، بېهوشه پرته وه، طبیب یې پسې راوستی و، څه کوشش او څه هره نمونه تدبیرونه یې کول چې یاره لیلا په هوش کې راشي. بیا ورته طبیب یو دوایي دې پوزې ته ونیوه
هغه د وایي هغه خوبین چې د لیلا په مازغو کې څنګه لاړ نو هغه رابېداره شوه. چې رابېداره شو نو اکثر سړی به وشي رابېدار شي داسې یو خوا بل خوا ګوري. نو دا چې څنګه راپاڅېده داسې یو خوا بل خوا یې کاته و، قیس قیس یې کول چې قیس څه شو قیس څه شو، قیس په کوم ځای کې. هغې ته چې پته ولګېده چې یاره زه خو بیا کور ته راوړی مو، قیس بیا زما نږدا شو، زه بیا راغلی. نو بس دغه د هغې د لیلا اخرنی برداشت و، نو د هغې برداشت ختم شو. د هغې په مخ باندې اوښکې رالې، یو څو سلګۍ هغې ووالې او د خولې نه یو د افسوس او د خفګان چغه ترې وخته، بیا واپس پرېوته. واپس چې پرېوته طبیب پسې بیا راغی، د هغه سترګې او نبض او دا هر څه چې وله وکاته نو هغې کې بیا څه نه و. نو هغه پلار ته ولې وویل او مور ته ولې وویل چې یاره لیلا کې نور څه نشته او لیلا مړه ده. او په دغه ساعت کې چې په کم ساعت کې چې لیلا مړه کېده نو دا خبره خو ما له اول هم کړې وه چې یاره د دیو دواړو د مینې او د محبت دومره زور او دومره د دیو د اړونه او روحونه یو ځای شوي چې یو ته به څنګه تکلیف میلاوېده، په یو به څنګه چل کېده، په بل به هم دغسې چل کېده. نو وایي څنګه چې په کور کې لیلا د وجود نه ساه ووته او لیلا مړه شوه، نو هم په دغسې کړ. نو په دغه وخت کې چې کوم دی نو مجنون قیس په سارا کې چغې والې او ګرځېده او لیلا لیلا نارې والې، خو چې څنګه د لیلا نه دلته په کور کې ساه ووته دغسې خدای پاک د هغه نه هم څخه واغست، هغه هم راوغورځېده په ځمکه مړ شو. نو بیا خلک راووته، هغه خلک چې کوم په مجنون پسې پورې به یې ملنډې کولې، مجنون مجنون به یې ورته وي او کاڼي به یې پسې ویشته، هغه ټول خلک په شریکه راووته، لاړه په سارا کې په مجنون پسې ګرځېده. مجنون یې اخر په یو ځای کې ومونده مړ پروت و په شګو کې، هغه یې د هغه ځای نه راپشا کړه، هغه یې راوړ. د لیلا کفن هم وشو، د مجنون کفن هم وشو. او بیا هغه خلک چې په ژوندانه لیلا او مجنون د یو بل نه بېل ساتلي وو، هغو د دواړو مینانو له د دواړه عاشقانو له یو خبر یې وله وکنسته، او هغه مینان چې په ژوندانه یو بل سره نه یو ځای شوي، د یو بل نه جدا وو، په مرګ خدای پاک یو ځای کړه، د دوی دواړو قبر یو قبر جوړ شو، په هغې کې دواړه خوا په خوا ښخ کړی شو. هغه خلک به پسې بیا خفه وو، سندرې به یې ویلې، خو بیا د غم سندرې به یې ویلې، خو بیا څه نه کېده، مجنون هم مړ و، لیلا هم مړه وه. نو په کار دا وه چې یاره د هغو په ژوندانه باندې څه شوی وی، خو دغه به د تقدیر او د قسمت خبره وه. نو دا لازوال محبت چې کوم دی او دا داستان کوم د هغو دا مینه چې ده تر ننه ورځې په دنیا کې یادېږي، عاشقان د هغو مثالونه ورکوي. خو څه ویم چې یاره په زمانه کې چېرته د راتلونکي وخت کې به داسې چېرته عاشقان پیدا شي، داسې مینان به پیدا شي، مشکله ده. دا وه د لیلا او د مجنون قصه. د لیلا او د مجنون په دې باره کې یو بله قصه هم ډېره مشهوره ده، به انشاءالله بیا کوم که خیر باره کې داسې خبره ده چې لیلا مجنون چې لیونی شو نو بیا ځنګل ته سارا ته تللی، نو هلته د ځناورو منظرو سره یې دوستانه جوړه شوي او ډېرې خبرې دي پکې. هغه قصه د دې نه لږه مختلف ده، هم د لیلا او د مجنون نه، خو ډېر خلک تاسو ما ویلي چې دا قصې کوي. قصه خدای شته چې ډېرې قصې مې اورېدلې دي، ډېرې مې کړي دي، خو د دې قصې اورېده راته هم ډېر ګران، ډېر مشکل و. ولې چې دا اړه مې راټول شو، حیران یم چې ولې. او د دې قصې اوس چې ریکارډ کوم، د دې قصې کول راته هم ډېر ګران، خو فرمایش و د عباس رور او د نور مسافرو هم ټول په دې رو کې ناست دي، قصې اوري. زما قصو ته ډېر به شوق راسي، نو مې چېرې قصه ورته وکړمه. نو د لیلا مجنون قصه تاسو له ما ریکارډ کړه، نور هم انشاءالله تعالی که خیر د فرید او د بانو قصه به هم ریکارډ کوم، او د جهانګیر ټیکسي ډریور هم قصه را ډېره ښکلې ښایسته قصه ده. نو نورې قصې هم را روانې دي او ټولو مسافرو دپاره بخښنه غواړم، ښکلي او ښایسته قصې دي. نور هم په پاکستان کې چې هم کوم زما مینهوال دي، کوم زما وروڼه دي، ملګري دي، هغه قصې اوري، د هغو هم ټولو شکریا او مهرباني او مننه او ښاد او آباد اوسي چې یاره زما د نسیز قصې تاسو اورئ، خوښوئ.
او د مسافر هم ډیره شکریا، ډیره مننه. نورې به هم قصې کوو، ډېرې خوندورې او مزیدارې سپیشل قصې په خپل وخت په خپل موقع. الله خوشحاله ساته، ښاد او آباد اوسئ، د یو بل خیال ساتئ، د یو بل سره ښه کوئ او خیرخواهي د یو بل سره کوئ. تر د بلې قصې پورې او تر د بلې ویډیو پورې د قصو بابا له ماله اجازت راکئ. د الله په امان.